دا د دماغ نه وبوسیه دا د پی ټی ایم خبره نه ده دا د میش د توسې د عزت او د پښتې او د غیرت خبره ده دا د میش مشران دي دا د میش سرمایه ده دا د میش د سار تجینه دي سار ګلون مې دي دغه ته میش خپلې وینې ورکوي ټایم خو ډېره وړه خبره ده داسې دا وړي نه چې دا سمد چې ټیم ده سمد لاله په سر کفن تړلو خو د بانی د قوم د بچیونه د پورا دغه خوورې د پورا دغه خوورې د خوشي او د امن د پورې تړلو کفن د ډډه ګرمي دی په د زونه او چڼاولا د سپینځيري د پی ټی ایم پی ټی آی چې سمره د بانی حالت دي سمره پارټي دي د ټول په مشترک سره خلق مولې دلی دي چیرواتلې دي او بانی شي چې ټیم امن پاسون وشو دا یو جیتا جاگتا ثبوت تا دخشي چې دا خلق محب وطن دي دغه خلق د خپل خور سره مینا دو جذبه دو پزړې شه ا جذبه و امینا او په دغه شی هغه جوړول دا ټول کسور چې دا زغون کسور چې تیم دا ا دغه مشرونه ته ورکاونه چې د میډ اسمبلی ته رسولې دي دا مسله نن د سماد لاله دو سماد لاله چې خوږېږي لکه نادیه چې خوږېږي نادیه چې خوږېږي لکه د میش د کوم بچیون یا سماد لاله دغه میش ټول دی ویب یولوس ګوتې امیش درد امیش تکلیف دا ټول یو ده دا خالي د پی ټی ایم سره نه دو تړلې دا کیسه د پی ټی ایم د میش نه د میش د پی ټی ایم نه دا چې د ټیم سوچ دی وروړله ده خپل خوور سره یو د مینې اظهار ده خپل پښتیر چې ګول دي خپل شملې برقرار سوتل دي میش لګیای تیرا کړی مې دونیرا داسې دو چې د میش مشرونه چې ټیم گیم او ټیم چیټینګ د میش سره وکړو دغه بدل میش داسې ځنه خولي لکه سرنګ مې چې امن پاسون کړهو میش د عزت سره د لبه نه کوي امیش د مهنت او د ستړي سره د لبه نه کوي امیش ټول خوري دی رایګا نه بي دا د پکولاو غوږه وروي دا زو پښتونیار تانګي دا ز نسیم علي شاه تانګي دا زو دوراني تانګي دا زو ټول پارټي مشرونه تانګي عدنان وزیر د سمره کرته درته کسوندي چا په اسمبلی شنوستي تو سه تمیز یو پلیټ فارم دیر کړه دا تو سه کرا دات پاس کاولا شي تو سه سپیچینا کاولا شي تو سه آزاد امیدوار ہوستا چې تیمه پارټینا تعلق تا ہوستا هو د بانی ہوستا هو پښتونو بچ پښتونو ہوسته تو سه پښته چیرې لوړلا خیا می چیرې لوړلا میش کو ډیر ننګلای کومي زشزای په موشه دیم را جذبه دو چې زوی کې د ځون غته لول کده خوره پورا تو زه سړی وستا زبدغ بای مور زون رغلی تا کینو له وګورګه لوس می ټولش ندی کلامه نوستا دو ډیر می غام شو دی بچیون می دی په کېرشه می چارې لیارې دا سينو د چې می راو د ریټه ست امریکا نه رغلی دا غاجه د سرنګ توسي ته ماین د خوای ته پختل کوي هیستری کوي وینځل کوي صفا کول کوي دا غا چارې دی می شادي دا غار دفتر مای پولیټکس مای کنټراکټر یای ټول چارې مې په سارو خو شکر الحمد په فخر او په دوا سره ویلا شو چې مو یو زینې مس کړه مو خپل اواز خپل غوړه لا تخلص کړی او د خپل قوم د پر مې واخلص کړی سماج لاله پښه کې د ټیم 400 لیکل د ټیم پودر یو لیکل زنن هډ کوارټر ډي اس پی تاوي زنن ډي پی او تاوي ډي جی تاوي چروشا